علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دې هیله یم چې تاسو به راته روغ او جوړ یاست او د صحت په قلعه کې به نغښتي یاست. دوستانو په دغه نوې ویډیو کې به در سره د پلی سټور ګیم هغه ځای چې موږ او تاسو پکې ګیمان را ډاونلوډ کوو پلی سټور آی ډي څنګه جوړو. نو دوستانو ورځ د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو هر څه در مخه که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو هیله کوم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او څنګه د بیل آیکن هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو اپلوډ کوو در هر څه در مخه تاسو ته لومړی در ورسیږي. نو اوس د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو دغه پلی سټور دی تاسو ته به ښه معلوموي. نو زه راځم دلته پکې پلی سټور کې دوه اپشن دي یو فور مای سیلف او بل چې دی ټو مینیج مای بزنس. دوستانو دې کې لکه ستا د خپل د خوندي اسنادو لپاره یا کوم بله فیسبوک آی ډي لپاره جوړې نو فور مای سیلف به جوړې او کوم بل سیز لپاره لکه یوټیوب اډسین هر څه لکه بزنس وي نو هغې دپاره بیا دغه جوړې. دوستانو دواړه په یو شکل او په یو هغه جوړېږي خو صرف په دې کې بزنس او غیر بزنس توپیر دی. نو دوستانو زه بزنس جوړوم. دوستانو دلته لیکلي نیم اور فرست نیم نو فرست نیم سر نیم دلته لیکمه مطلب جاوید یا ټیچ کسی ګوره دوستانو جاوید ټیچ دلته ما ولیکلو. دوستانو دلته زه لیکمه د هغې خوښې زه ورځ ورکوم. دوستانو دلته ما د هغه ورکړو. دوستانو دلته وایي تاسو کوم جیمیل انتخابوئ. زه په دې کې تاسو خپله د خوښې هغه جیمیل هم انتخابولی شئ. نو دلته به نیکسټ کلیک باندې کلیک اخلم. دوستانو دلته زه پاسورډ ورکوم. صحیح ده دوستانو دغه دی زما پاسورډ ورکړو. زه اوس په نیکسټ باندې کلیک اخلم. هر کله مې چې په نیکسټ باندې کلیک واخیستو نو زه دلته بیا په سکیپ باندې کلیک اخلم تر څو دلته بیا په نیکسټ باندې کلیک اخلم. دوستانو دغه و زموږ نننۍ ویډیو د پلی سټور آی ډي جوړول هغه هم ډېر په ارزانه سره چې موږ وکولی شو څنګه د پلی سټور آی ډي جوړ کړو. دوستانو په دغه نننۍ ویډیو کې مې درته مکمله طریقه وښودله. بیا به هم په نیکسټ باندې کلیک واخلئ نو زموږ د پلی سټور آی ډي جوړه شوه. دوستانو دغه زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ. لا ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.